غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د مهربانه څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو زما سلامونه او مینه ومنئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا د مثبت فکر کتاب له دویمې برخې سره مو درانه خدمت ته راغلی یم. قدرمنه اورېدونکو د کتاب نننۍ برخه په دې عنوان پیلوو: آرام دماغ ځواک تولیدوي. د یو هوټل د ډوډۍ خوړلو په کوټه کې زموږ دریو ملګرو د تېرې شپې د خوب په اړه بحث پیل کړ. دا په رښتیا هم یوه مهمه موضوع وه. یو ملګري مو د دې شکایت وکړ چې تېره شپه بیده سوی نه و. بستر ته تر تللو وړاندې ستړی غوندې و. فکر کوم بستر ته تر تللو وړاندې باید خبرونو ته غوږ نیول پرېږدم. وی ویل تېره شپه زه هلته ولاړم او غوږونه مې په یقیني ډول له لانجو څخه ډک شول. دا یوازې یو عبارت دی، له لانجو څخه ډک غوږونه. پر ده شپه ډېره خرابه تېره شوې وه. ښایي په هغه قهوه کې کوم څه ول چې ما تر بیده کېدلو وړاندې وڅښله. په ځیر کېدلو سره یې وویل. بیا مو بل ملګري وویل پر ما شپه ډېره ښه تېره شوه. په خبرونو مې له ماښامنۍ مجلې او وختي راډیویي پروګرام څخه ځان خبر کړ او تر بیده کېدلو وړاندې مې د دوی جذبولو ته وخت درلود. البته ادامه یې ورکړه. زه خپل خوب ته د تللو هغه پلان تعقیبوم چې هېڅکله هم له کاره نه لویږي. ما دی وهڅاوه تر څو خپل دا پلان یې راته ویلی وی چې په لاندې ډول یې واضح کړ. کله چې زه هلک وم، زما د پلار چې یو دهقان و، دا عادت و چې تر بیده کېدلو وړاندې به یې ټوله کورنۍ د کور په سالون کې راټوله کړه او د الهي کتاب تلاوت به یې ورته کاوه. زه د ده غږ تر اوسه اورم چې رښتیا سي هر کله چې زه د الهي کتاب هغه آیاتونه اورم نو داسې احساس کوم لکه دی چې راته تلاوتوي. تر هغه وروسته به زه خپلې کوټې ته تلم او د لوبو د ناوکۍ په څیر به بیده کېدم. مګر له هغه وخت راهیسې چې له کوره راغلی یم د الهي کتاب د تلاوتولو او عبادت کولو له عادت څخه لرې پاتې شوی یم. باید ووایم چې په دغه څو کلونو کې یوازینی هغه وخت چې تل مې عبادت کاوه هغه ورځې وې چې کله زه له یو ګډوډ حالت سره مخ وم. مګر څو میاشتې وړاندې زما میرمنه او زه له یو شمېر سختیو سره مخ شو. پریکړه مې وکړه چې یو ځل مو بیا داسې کړي وی. موږ ته دا تمرین ډېر ګټور ثابت شو. نو اوس هره شپه تر بیده کېدلو وړاندې دا او زه الهي کتاب تلاوتوو او دعا کوو. نه پوهېږم چې په دې کې څه وي، مګر ښه خوب کوم او هر څه خپل عادي حالت ته راګرځېدلي دي. چې رښتیا شي دا ماته دومره ګټور ثابت شوي چې حتی پر سړک او اوس همدلته هم هغه آیاتونه وایم او دعا کوم. د هغه بل ملګري ته مخ ور واړوه او ورته ویې ویل زه له داسې غوږونو سره نه بیدېږم چې له لانجو څخه ډک وي. زه له داسې غوږونو سره بیدېږم چې له سکون او آرامۍ څخه ډک وي. د دې راز د ذهني وضعیت په بدلون کې دی. څوک باید دا زده کړي تر څو د یو بیل فکر پر بنسټ ژوند وکړي او له دې حقیقت سره سره د فکر بدلون هڅې ته اړتیا لري. دا تر هغه ډېره ساده وي چې د اوس په څیر ژوند کولو ته ادامه ورکړئ. له فشاره ډک ژوند سخت وي. باطینی سکون برابر او بې له فشاره ژوند د ژوند کولو تر ټولو هوسا شیوه وي. تر دې وروسته د ذهني سکون حاصلولو په موخه لویه مبارزه د خدای د سکون د ډالۍ د منلو آرام وضعیت ته د خپل فکر د بدلولو هڅه وي. تاسو د آرام وضعیت په خپلولو سره تل د آرامۍ احساس کوئ. زه تل د هغې تجربې په هکله فکر کوم چې ما په یو ښار کې د ماښام پر وخت تر لیکچر ورکولو وروسته ورسره مخ شوم. وینا ځای ته تر تګه وړاندې زه د وینا ځای شاته ناست وم او خپلې خبرې مې تکرارولې. یو کس راغی او غوښتنه یې راڅخه وکړه تر څو د ده د شخصي ستونزې په اړه ورسره غږېدلی وای. ما ده ته وویل چې په هغه شیبه کې خبرې کول ناممکنه وي.
ځکه چې زه اوس یو ګړی بلګړی معرفي کولم او له د څخه مې غوښتنه وکړه ترڅو منتظر پاتې شوی وای. کله چې ما خبرې کولې نو د خپل لاسونه په عصباني ډول پورته او بیا ښکته کړل او بیا تر هغه وروسته د هیڅ ځای هم نه ښکارېده مګر د ماته یو ګارد را کړی و چې د یې په ښار کې د وپېژندل شوي کس په څیر معرفي کاوه. کله چې بیرته هوټل ته راغلم که څه هم ډیره ناوخته وه زما سره د دغه کس په اړه اندېښنه وه نو ځکه مې ورته ټلیفون وکړ. دی حیران شو چې ما ورته ټلیفون وکړ او دی وویل چې د زیات مصروفیت له امله یې نشوی کولی منتظر پاتې شوی وای. ما یوازې دا غوښتل چې تاسو ماته دعا وکړئ. ده راته وویل ما فکر کاوه چې که تاسو ماته دعا وکړئ نو ښایي سکون پیدا کړم. اوس داسې څه نشته چې د ټلیفون له لارې دې زموږ د دعا کولو مخه ونیسي. ما ورته وویل. په تعجب سره یې ځواب راکړ. د ټلیفون له لارې مې دعا کول تر اوسه نه ول اورېدلې. ولې؟ ما پوښتنه وکړه. ټلیفون د خبرو کولو ساده وسیله ده. تاسو زما څخه د څو بلاکه په اندازه لرې یاست مګر د ټلیفون په وسیله دا دی موږ یو ځای یو. د دې ترڅنګ ما ادامه ورکړه. خدای زموږ له هر یو سره دی. د دې کرښې په دواړو سرونو او منځ کې دی. دی ستاسو سره دی او دی زما سره دی. سمه ده ویې منله. زه دا خوښوم چې تاسو ماته دعا وکړئ. نو ما خپل سترګې پټې کړې او په ټلیفون کې مې دغه کس ته دعا وکړه. داسې دعا مې وکړه لکه موږ چې سم په یوه کوټه کې سره ناست وو. ده واورېدله او خدای واورېدله. کله چې ما پای ته ورسوله نو مې ویل تاسو دعا نه کوئ. هیڅ ځواب نه و. بیا مې وروسته د کرښې په هغه بل سر کې سلګۍ واورېدلې. زه خبرې نشم کولی. راته ویې ویل ورشه د یوې یا 2 دقیقو لپاره وژاړه او بیا دعا وکړه. وړاندیز مې ورته وکړ ډیر ساده. خدای ته هر هغه څه ووایه چې تاسو ظاهروي. زه خو وایم چې دا شخصي اړیکه وي مګر مهمه نه ده که کوم بل چا هم غوږ نیولی وي. تر هغو چې بل څوک زموږ منځ ته راځي موږ یوازې جوړه اوازونه یو. هیڅ څوک به په دې ونه پوهیږي چې دا موږ یو. دای مې وهڅاوه. دعا یې پیل کړه. په اول سر کې زړه نازړه و او بیا وروسته په ډیره توندۍ سره زړه خلاص کړ. د زړه له کرکې ناهیلۍ او ماتې څخه ډک سوی و. د دې ټولو غټی ګرځېدلی و. په وروستیو کې په خواشینۍ سره په دعا کې وویل لویه خدایه زه ډیر توان لرم چې ستا څخه د دې غوښتنه وکړم چې زما لپاره هر څه وکړې ځکه ما ستا لپاره هیڅ نه دي کړي. ته پوهیږې چې زه یو څنګه تش کالبوت یم. له دې سره سره په ډېرې زړهورتیا غوښتنه در څخه کوم. زه له دې ټولو څخه کړېږم. لویه خدایه زما سره مرسته وکړه. ما بیا دعا وکړه او له خدای څخه مې غوښتنه وکړه چې د ده دعا ته یې ځواب ویلی وای. وروسته مې وویل لویه خدایه د دې ټلیفوني کرښې په هغه بل سر کې زما پر ملګري ورحمیږي او ده ته سکون ورکړې. وروسته زه ودرېدم او په هغه بل سر کې هم اوږده دمه وه. هیڅکله به هغه غږ هیر نه کړم چې وی ویل. دا تجربه زما تل په یاد وي او غواړم دا درته ووایم چې په دې څو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې په باطن کې د پاکوالي خوښۍ او سکون احساس کوم. د دې آرام دماغ لرلو لپاره دا تخنیک وکاراوه. د خپل دماغ تش کړ او د خدای له طرفه یې سکون د ډالۍ په څیر حاصل کړ. لکه څنګه چې یو ډاکټر ویلي زما په زیاتره مراجعینو یعنی ناروغانو کې هیڅ ستونزه نه وي. ستونزه یوازې د دوی په فکرونو کې وي. زه دوی ته یوه ښه نسخه ورکوم. دا داسې نسخه نه وي چې په درملتون کې دې واخیستله شي. دا نسخه د الهي کتاب آیاتونه وي. زه دا آیاتونه خپلو ناروغانو ته لیکم. په دې سره د دوی دماغونه تازه کیږي. د دې لپاره چې خوشحاله او روغ رمټ واوسي نو د دوی دماغونه تازه کېدلو ته اړتیا لري چې په دې سره د دوی د فکرونو په بڼه کې بدلون راځي. د دغې نسخې په اخیستلو دماغي سکون حاصلوي. دا په سلامتۍ او روغتیا کې هم مرسته کوي. د آرام دماغ لرلو لپاره لومړنی میتود د دماغ تشول وي. پر دې به په بل سفر کې ټینګار وشي مګر دلته غواړم د ذهني پاکیزه والي په ارزښت ټینګار وکړم. په ورځ کې مو 2 ځله دماغ تش کړئ. که اړینه وي تر دې زیات د وهمونو، نفرتونو، ناخوندیتوبونو، افسوس او ملامتۍ له احساساتو څخه په څرګند ډول خپل دماغونه تش کړئ. یوازې دا حقیقت چې تاسو په شعوري ډول دا هڅه کوئ تر څو خپل دماغ تش کړئ تاسو ته سکون درکوي.
تاسو هغه وخت د سکون حس نه دی تجربه کړی چې کله د دې وړتیا ولرئ چې یو داسې کس ته چې تاسو پرې باور لرئ خپل زړه له هغه ډارونکي موضوعاتو څخه تش کړئ چې ستاسو زړه یې ډک کړی وي د روحاني کس په څیر ماته دا معلومه شوې ده چې د داسې یو کس درلودل چې څوک کولی شي په رښتیا او باور سره هر هغه څه ورته ووایي چې د چا د ځورېدلو باعث ګرځېدلی وي خلکو ته څومره ارزښت لري ما یو ځل په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې په خپل دماغ کې وهمونو ته ځای ورکوي ښایي د بیړۍ تل ته ولاړ شي او دا چې باید دې ته ورته ډارونکي افکار له دماغ څخه وایستل شي له بیړۍ څخه یې سمندر ته وغورځوئ او تر هغو پورې ورته ګورئ چې تر څو په سمندر کې له سترګو پناه کیږي تقریبا دا د ماشومانه وړاندیز په څیر ښکاري مګر تر هغه وروسته یو کس ما ته راغی او راته ویې ویل څنګه چې تاسو ویل ما هماغسې وکړل زه هغه سکون ته چې دې ما ته راکړ حیران پاتې یم د دې سفر په جریان کې ده راته وویل تر هغو چې په بشپړ ډول له خپل شعور څخه د دوی د غورځولو روحیاتو ته پرمختګ ورکوم هر ماښام د لمر لوېدو پر مهال سمندر ته ځم او خپل ټول فکرونه ورغورځوم هره ورځ دوی ته ګورم چې د وخت په سمندر کې فنا کیږي هغه کس چې دا تجویز ورته سوی وو کوم عادي کس نه وو د دې خلاف د یو فوق‌العاده ذهنیت څښتن او په خپل مسلک کې پیژندل سوې څیره وه البته یوازې د دماغ تشول بسنه نه کوي چې کله دماغ تش کړل سي نو باید یو څه ور داخل کړل شي دماغ د ډیر وخت لپاره د منځ خالي میلې په څیر پاتې کېدای نشي تاسو نشئ کولی چې له یو تش دماغ سره وګرځئ د خپل تش دماغ ډکول ډیر اړین وي کنه نو هغه زاړه خواشیني فکرونه به چې تاسو ایستلي ول بیا راشي تر څو د دې مخه ونیسي سمدستي په تخلیقي او صحتمندو فکرونو سره د خپل دماغ ډکول پیل کړئ وروسته به هغه زاړه وهمونه نفرتونه او بیرې چې کله هڅه کوي تر څو ستاسو دماغ ته ننوځي ستاسو د دماغ پر دروازه یوه نښه پیدا کړي چې وایي به مصروفه دی ممکن دوی د داخلېدو لپاره مبارزه وکړي دا چې له ډېرې مودې راهیسې ستاسو په دماغ کې اوسېدلي وي نو دلته به په خپل کور کې اوسېدل یې احساسوي مګر نوي او صحتمند افکار به چې تاسو جذب کړي وي اوس ډېر قوي شوي وي او ځکه به نو د دې وړتیا لري چې دوی بیرته پر شا وتمبوي ډېر ژر به مو زاړه فکرونه ولاړ شي او تاسو به یوازې پرېږدي تل یو آرام دماغ څخه خوند واخلئ د ورځې په جریان کې مو په هغه وقفو کې چې تاسو یې لرئ د آرامو فکرونو د هغه سلسلو فکر کول تمرین کړئ چې تاسو په ډیر غور انتخاب کړي وي دماغ ته مو د هغه آرامو صحنو انځورونه راوړئ چې تاسو په خپل ژوند کې لیدلی وي لکه د بیلګې په ډول یوه داسې ښکلې دره چې د ماښام پر مهال چوپتیا پکې خپروي لکه وړانګې چې خپل امتداد زیاتوي او لمر د استراحت په موخه ډوبیږي یا هم د سپوږمۍ هغه نقره‌ایي رڼا په یاد راوړئ چې پر لنډو څپو جوړونکو اوبو لګیږي او یا هغه سمندر مو ذهن ته راوړئ چې په خپلو څپو د ریګو ساحل په نرمۍ سره پرېولي وي د داسې آرامو افکارو انځورونه به ستاسو پر دماغ د رغونکو ملهمو په څیر اغیز ولري نو اوس او بیا د هرې ورځې په جریان کې مو دماغ ته په قراره سره د سکون انځورونه راوړئ د تجویزي کلماتو تخنیک وکاروئ یعنی دا چې په لوړ آواز څو ښکلي کلمات ووایاست کلمات له ژور تجویزي ځواک څخه برخمن وي او د هرې کلمې په تکرارولو کې سمون غښتی وي دویم یو شمېر کلمات تکرار کړئ سمدستي به مو دماغ د عصبانیت حالت ته ولاړ شي ښایي د زړه لوېدو یو داسې احساس درته پیدا شي چې پر بشپړ فزیکي میکانیزم به مو اغیز لري که د دې خلاف تاسو سکون بخونکي او آرام کلمات وکاروئ نو دماغ به مو په نرمه رویه کې غبرګون وښیي د ښکلا په څیر کلمه وکاروئ دا کلمه څو ځله په خاموشۍ سره تکرار کړئ ښکلا زموږ د ژبې له سندریزو او هغو کلماتو څخه یوه ده چې پر دماغ ډیره ښه لګیږي او یوازې تکرارول د یو ښکلي حالت د رامنځته کېدو باعث ګرځېدای شي بله رغونکې کلمه سوکالي ده څنګه چې تاسو د سوکالي کلمه تکراروئ نو په دماغ کې به مو د دې انځور راوړئ ورو او په داسې یو حالت کې تکرار کړئ چې کلمه پکې یوازې سمبولیکه بڼه ولري دې ته ورته کلمات په دغه ډول کارونې سره له رغونکي ځواک څخه برخمن وي
همداراز د اشعارو او الهي کتاب د کرښو لوستل هم ګټور وي. یو کس چې زه یې پیژنم دا عادت درلود چې پر ګارډونو به یې هغه ناشنا خبرې لیکلې چې د سکون څرګندونه به یې کوله. په دې سره د دماغ د یادونې وړ سکون حاصل کړی وو. له دغو کارډونو څخه به یې تل یو کارت په خپله بټوه کې ګرځاوه. په مسلسل ډول به یې تر هغو رجوع ورته کوله چې تر څو به یې دا خبرې په دماغ کې ځای نیوه. د ده په وینا چې دې ته ورته هر نظر د ده په نیمه شعور کې ځای نیولی و او ورو ورو به یې دماغ ورغوړاوه. نرمه مفکوره پر لانجمنو افکارو تیل وي. یوه هم له هغه خبرو څخه چې د کارولې د 14مې پیړۍ له صوفیانه ویناو څخه ده. هیڅ شي ته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسو د خواشینۍ سبب وګرځي. هیڅ شي ته د دې اجازه مه ورکوئ چې تاسو وډاروي. بې له خدایه هر څه پای لري. خدای یوازې کافي دی. د الهي کتاب خبرې د ستونزو په هوارولو کې له ځانګړي قوي ارزښت څخه برخمنې وي. دا خبرې خپل دماغ ته داخلي کړئ. پرېږدئ چې په شعور کې مو ویلې سي او په ټوله ذهني جوړښت مو رغونکي ملهم ووهي. دا یوه ډېره ساده او همداراز د دماغي سکون په حاصلولو کې اغېزمنه پروسه وي. یو پلورونکي سړي ماته د یوې داسې پیښې په اړه وویل چې د امریکا د شمالي مرکزي ساحې د کوم ښار په یو هوټل کې رامنځته شوې وه. دی د سوداګرو د هغې ټولنې غړی و چې د کنفرانس لرلو په موخه راغونډ شوي ول. یو کس ډیر په اضطراب کې و. بې حوصلې و. زیات دلایل یې وویل. ډیر عصباني ښکارېده. ټول په دې پوهېدل چې دی تر دماغي فشار لاندې راغلی و. په وروستیو کې د ده غموونکي کړهوړه د هر کس له سپین سترګۍ سره مخ ته ولاړل. په دې وخت کې دغه عصباني کس خپله د سفر بسته خلاصه کړه او په هغه کې له پراته بوتل څخه ټاکلې اندازه درمل وڅښل. پوښتنه وشوه چې دا د څه شي درمل ول. وی ویل دا د اعصابو لپاره دي. ما ته ډیر درد راځي. که همداسې احساساتي بحران ته ولاړ شم نو هغه فشار به چې پر ما یې سیوری غوړولی ما ته ډیر درد راولي. زه هڅه کوم چې ښکاره یې نه کړم. ښایي تاسو هر یو د دې څو بوتله څښلي وي مګر داسې نه ښکاري چې زه دې تر دې نور سم شم. نورو کسانو وخندل. بیا یو بل کس په ډیره نرمۍ ورته وویل بېلې دا درمل چې ته یې څښې زه یې هېڅ نه پیژنم. ممکن ستا خبره پر ځای وي مګر کولی شم ستاسو د اعصابو د آرامولو لپاره داسې درمل درکړم چې تا ته به تر دې ښه کار وکړي. زه په دې پوهېږم ځکه چې زه یې سم کړی یم. زما حالت ستا تر حالته ډیر خراب و. دا کوم درمل دي؟ هغه بل کس پوښتنه وکړه. دغه کتاب به دا کار وکړي او په حقیقت کې زما هدف هم له همدې څخه دی. تاسو ته به دا جالبه ښکاره شي چې زه په خپله بسته کې الهي کتاب ګرځوم مګر زه د خلکو پروا نه ساتم. زه په دې نه شرمېږم. دا له 2 کلونو راهیسې په خپله بسته کې ګرځوم او په دې کې مې هغه ځایونه په نښه کړي دي چې زما د دماغ په آرامولو کې راسره مرسته کوي. دا ما ته کار کوي. فکر کوم تا ته به هم کار وکړي. ولې یو ځل نه امتحانوي؟ هغه نورو کسانو په دلچسپۍ سره دغه ناشنا خبرو ته غوږ نیولی و. عصباني کس په خپله چوکۍ کې نور هم ځان واچاوه. داسې ښکارېده لکه اثر چې پرې کړی و. خبرې کوونکي ادامه ورکړه. دا تجربه چې زه د الهي کتاب لوستلو ته اړ کړم ما په یو ماښام د هوټل په یوه کوټه کې حاصله کړه. زه په ډیر سخت فشار کې راګیر وم. په سوداګري سفر بهر ته تللی وم. ماسپښین ناوخته خپلې کوټې ته راغلم. ډیر سخت عصباني وم. د لیکلو هڅه مې وکړه مګر دې ته مې خپل پام نشو اړولی. په کوټه کې یوې او بلې خوا ته ولاړم. د یو ورځپاڼې د لوستلو هڅه مې وکړه مګر دې نور هم ابتره کړلم. فکر مې وکړ چې لاندې تللی وای او کوم څه مې څښلي وای تر څو له دغه حالت څخه مې خلاصون موندلی وای. چې کله د سینګار میز ته ورنږدې شوم نو پر لاندې پراته الهي کتاب مې سترګې ولګېدې. د دې هوټل په کوټو کې مې دې ته ورته ډېر کتابونه لیدلي ول مګر یو مې هم لوستی نه و. یو شی و چې زه یې د دغه کتاب لوستلو ته اړ کړلم. کتاب مې خلاص کړ او د یوې برخې په لوستلو مې پیل وکړ. زما په یاد دي چې یوه برخه مې په ولاړې ولوستله. د بلې برخې لپاره کېناستلم او ومې لوستله. زه ډېر علاقمند وم او ځان ته ډېر حیران وم. د دې لوستلو ته مې ادامه ورکړه. خوب غلبه را باندې وکړه او بیده شوم. ښه خوب مې وکړ. زه یوازې 15 دقیقې بیده شوی وم مګر چې کله راویښ شوم نو دومره تازه وم لکه پوره شپه خوب چې مې کړی و.
د بشپړ تازهوالي هغه عجیبه احساس مې تر اوسه په یاد دی. ما د سکون احساس کاوه او ځان ته مې وویل دا عجیبه نه ده، ولې مې له داسې یوه جالبه څه څخه مخ اړولی و. نو تر هغې تجربې راوروسته ویې ویل ما یو الهي کتاب رانیوه، داسې یو کتاب چې ما په خپله بسته کې ګرځولی شوی او له هغه راهیسې ګرځوم. د دې لوستل له زړه څخه خوند راکوي او د پخوا په څیر لږ هم تر فشار لاندې نه راځم. نو زیاته یې کړه بیله دا امتحان کړه، ویې ګوره چې کار څنګه نه کوي. بیل همداسې وکړل او دا کار یې همداسې جاري وساته. د ده په وینا چې په لومړیو کې دا ورته ستونزمن او نااشنا ښکارېدل او په داسې ځای کې به یې لوسته چې څوک به نه ول. ده نه غوښتل خلکو ده ته د دینداره او پرهیزګاره په سترګه کتلي وای، مګر اوس وایي چې په اورګاډو الوتکو او پخواني ځای کې راباسي او په لوستلو یې پیل کوي. په دې سره دی یو نوي ژوند ته داخل شوی دی. نور نو اړ نه یم چې د فشار د لرې کولو لپاره درمل واخلم. ده وویل دغه طرحې به حتما له بیل سره مرسته کړې وي، ځکه یې نو اوس تل له ځانه سره ګرځوي. د ده احساسات اوس د ده په واک کې وي. دغه دوه کسان دې پایلې ته ورسېدل چې دماغ ته سکون بخښل ستونزمن نه وي. تاسو یوازې دماغونه په فکرونو سره ډک کوئ چې دا د دې سکون باعث ګرځي. تر څو آرام دماغ ولرئ نو یوازې په آرامۍ سره ډک کړئ. دا ډیر ساده وي. په دې ځای کې نورې داسې ډېرې ګټورې لارې شته چې په وسیله یې تاسو کولی شئ آرام او خاموشه وضعیت رامنځته کړئ. یوه یې ستاسو د خبرو اترو لاره ده. دا زموږ په خبرو او لهجه پورې اړه لري. موږ کولی شو خپل ځانونه شدید عصباني او خواشیني څرګند کړو. کولی شو ځانونه په منفي او هم په مثبتو پایلو کې څرګند کړو. همداراز موږ کولی شو په خپلو خبرو سره دې ته ورته غبرګون ترلاسه کړو. آرامې خبرې وکړئ تر څو آرام واوسئ. کله چې کومه ډله په خپلو خبرو کې خواشینونکې کرښې ته میلان کوي نو خبرو ته د آرامو نظرونو د داخلولو هڅه وکړئ. وګورئ چې په دې سره څومره د دماغي فشار مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د سهار د ناري پر مهال هغه خبرې چې د خواشینو توقعاتو له افکارو څخه ډکې وي زیاتره وختونه ورځې ته رنګ ورکوي. خوندور موضوعات له خواشینونکي ځانګړنو سره سم له منځه ځي. منفي خبرې پر حالاتو ډیره بد اغیزه کوي. د کړکېچ او عصباني طبیعت خبرې باطني تحریک لوړوي. د دې خلاف هره ورځ مو په نرم خوشحالونکي او خوښۍ بښونکي وضعیت سره راپیل کړئ. په دې سره به مو ورځ خوشحاله او بریالی وي. دې ته ورته کړه وړه د خوښۍ ورکوونکو حالاتو په جوړولو کې فعال او څرګند فکټورونه وي. تر څو دماغي سکون حاصل کړئ نو خپل د خبرو کولو شیوې ته مو پام وکړئ. اوریدونکو د نن خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر یوې بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای پامان.